صاحب ښه جوړ خیرت دی بس دا خو ټول ستاسو برکت صاحب دا ستاسو برکت دی صاحب چې زه وکیل د ګذر مقرر شولم امر کا او ولې نه په دواړو سترګو ولې نه صاحب ستا خو هغه لس نفره نوره ما په هغه د وړو د غرو په حساب کې لیکلي وو که نه ولې هغې ته نه دي ورکړي ښه صحیح ده دا به مو لیک صاحب څو نفره دي 5 نفره نومونه یې ووایه ښه ولې نه تا امر کوه موږ به درته اجرات کوو موږ خو ستا عسکر یو نوره صاحب تا خو مې درته ولیکل صحیح ده سلام علیکم سلام علیکم بله سلام علیکم استاد ښه جوړې خیرت دی شکر الحمدلله هو هغه پیسې راغلي دي خو وروره دا خو تا سره خو ما خبره کړې وه که نه او چې نیمې به ستا یې نیمې به زما یې نه ګوره ما دا ستا پیسې تر اوسه پورې شمېرلي هم نه دي زما او ستا کې دا خبره نشته دی پوه شوې خو داسې کار دی چې ما او تا خبره کړې وه ګوره 20 بوجۍ وې تا له مې ویلې چې د 5 بوجیو پکې ما ته راکړه نورې ستا پوره یې کار شهید پروا نه کوي ځه ستا پیسې څوک شمېري پروا نه کوي سر نه دی چا هېڅ خبره هم نشته صحیح ده ځه صحیح شوه سلام علیکم وکیل صاحب یو ژورنالیست راغلی غواړي چې ستاسو په کړو باندې تاسو سره مصاحبه وکړي ژورنالیست راغلی ورته ووایه راځه ورته راځه په خیر راغلی صاحب سلام علیکم صاحب خاص دی خیرت دی مهرباني څنګه یې صاحب ښه ښه الله احسان دی جوړې طرف خاص دی تاسو الحمدلله خوشحاله په خیر راغلی شکر الله احسان دی وکیل صاحب تاسو ډېر وخت به ونه لرئ نو غوښتل مې چې ستاسو په دغه کړنو باندې دغه زنګونه راروان مهرباني تاسو دغه وکړئ زه به بیا خپل کامرامان ته غږ وکړم چې زما بخښنه غواړم وبخښه دغه مایک خو لږ راوړم وعلیکم سلام کمره تاسو سیټ کړئ شکر الحمدلله څنګه یې ښه خوئ نه زه دلته بل څه کې یم دلته یو چا سره مصاحبه لرم راغلی دی دا د کارتونو د لیکلو د وړو د هغې په باره کې مصاحبه لرم بیا وروسته راته زنګ ووایم ستا نوم مې لیکلی دی ته بېغمه شه صحیح سلام علیکم مراجعین دي ملګري دوستان والا بس غریب بیچاره خلک دي چې زه همیشه د غریبو په خدمت کې یم او همیشه مې غریبو ته لاس ورکړی دی بالکل خو ستاسو خوښه وکیل صاحب دغه به شروع کړو مصاحبه بیا به ورسره خیر په دې دغه باندې زه پوهېږم تاسو 24 ساعت آماده استئ ځکه خدمت کوئ ځو به چېرته ځو جان آمده ریکارد وکړو سلام احترامات لیکي هیلې او نیک پیرزوینې مې ومنئ زیشان خان تلاشي یم نن راغلی ما د وکیل صاحب د ګذر سره یوه وړه کوچنۍ غوندې مصاحبه لرو انټرویو لرو د دې سره به د دې د کړنو په اړه د دې نه پوښتنې اتنې کوو ښه وکیل صاحب په لومړي سر کې خو تاسو زموږ لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ زه وکیل صاحب ګذر د ننګرهار د ښار او زه د غریبانو سره ډېر کومک کوم ماشاءالله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ درنو لیدونکو وکیل صاحب به لومړۍ پوښتنه دا وکړو چې وکیل صاحب غیر د دې نه چې د غریبو بیچارهو سره مو مطلب مرسته کړې ده څومره مو د هغې سره هغې ته مو لاس ورکړی دی په خلاص ډول راته ووایئ چې څومره مو د خپلو خپلو دوستانو خپلوانو نومونه په دغه موادو کې لیکلي دي والا د هر وکیل نوم به دي که نه هو چې دی یو کاکا زوی او ماما زوی او دا یې لیکلي دي تقریبا ما ته داسې ووایه چې د 100 نفرو لیست یې راکړی دی په دې 100 نفرو کې
دې ویلي که نه چې د هغې لخوا نه ما ته ویل چې باید ته 100 نفرو ته په دې ځای کې هغه څوک چې مستحق دي هغې نومونه ولیکه. نو زه لاړم وګرځېدلم ډېر خلک مې ولیدل چې په دې زمونږ کوڅه کې ډېر داسې کورنۍ وې چې که نه نو ما ولیکل نومونه مې ولیکل د ډېرو مې ولیکل. نو تقریبا داسې وې چې د 80 نفرو مې د خپلو خپلوانو را برابر کړل. ډېر غریب و غریب بیچاره مسکین که نه خبره داسې نه وي اول باید خلک د غیر د خپلو نه د نورو غم وخوري یا د خپلو غم وخوري که نه تاسو پسې د خپلو ټلیفونونو زنګونه راتلل. نه د زنګونه راتلل ما ته معلوم و چې څوک غریب دی او څوک غریب نه دی. خو ته ستاسو په دې لیست کې داسې یو قسم شته دی چې د 2 بلډینګونو په منځ کې یو کور دی. هغه 2 بلډینګونو والا ته تاسو مواد ورکړي او د دې غریب بیچاره چې په یو غریب او بیچاره کورنۍ کې اوسېږي کور یې دی او هغه کور مرته بل چا ورکړی دی. د هغې نوم هم نه دی لیکلی. دا ویلی دی چې تاسو د بلډینګونو په منځ کې اوسېږئ تاسو خو حق نه کېږي. نه داسې خبره نه وه. خبره داسې وه چې اول خو چې زه لاړلم هلته مې دروازه ټک ټک کړله څوک نه و چې ورته نوم یې ولیکم. زه مجبوره شولم هلته یې ما نه لیست غوښتی و چې زه د هغې لیست پوره کړم. زه مجبوره شولم چې دا کور مې پرېښود ښي لاس او چپ لاس ته دغه کوم بلډینګونو والا چې وو د دې نومونه مې ولیکل. او بل دی پوه خلک دي تعلیم یافته خلک دي په پنځو کې ناست دي. دا کوم خلک دا بلډینګونو والا سبا خو تشکرونه نه کولی شي چې مننه کور دی والا دا به مانه چې تشکري اوسه مانه په پنځو کې ورور جان هغه پوه دی ورور یو مجلس کې کښېني او خبره کولی شي. داسې خبره کولی شي چې زه د دې نه ولیکم که نه نو صحیح خبره ده. دغه د کارتونو مسله چې شوله دا د ډوډۍ کارتونه چې تقسیمول دې کې وایي تاسو د یو کور 3 او 4 نومونه لیکلي دي او خپل کورونو کې د خپل کور هم 3 نومونه لیکلي دي او بیا وایي بل څوک لیکئ داسې خپل خپلوان لرې غریب بیچاره ورته ویلې 3 ډوډۍ در کوم او نورې به ماته راکړې. آیا دا خبره رښتیا نه دا خبره رښتیا نه ده چې خلک وایي چې موږ لیدلی دی. نه ګوره دا خبره دروغ ده چې خلک وایي 4 کارتونه یې لیکلي دي. 3 کارتونه 3 کارتونه هم دروغ دي. 3 کارتونه هم دروغ دي. موږ 2 کارتونه لیکلي دي. نو دا خو ستاسو حق نه کېږي وکیل صاحب. نه زمونږ حق نه کېږي. زه شکر الحمدلله خپله پیسه لرم هر څه لرم خو زمونږ په کور کې چې هغه ما سره مې کوم ورور اوسېږي هغه نه لري. هغه غریب دی هغه بیچاره دی هغه مسکین دی. ته ورسره کومک وکړه که نه ولې د غریبو حق ورکوې. خو دا کوم کومک چې راغلی د غریبو لپاره راغلی دی نو ځکه ما د هغې نوم پکې لیکلی دی. ډېر ښه ډېر ښه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ. وکیل صاحب د ګذر والا چې ما نه د بیخي لاره پاره خطا کړله زه حیران دې ته یم چې تاسو به د دې غریب بیچاره ولس دپاره اخر کوئ څه دا خو نه پوهېږم دا څه کوئ. نه ګوره دا ستاسو وظیفه ده وجیبه هم ده ملي وجیبه هم ده چې د دې سره تاسو لاس ورکوئ د دې لاسنیوی وکړئ د غریبو بیچاره دا د دې حق دی. دا که اوس یو مالداره سړی خوري دا حرام نه دی هغې ته. ګوره زه تا پوهېږم همدغه مالداره سړي ما ته رایه راکړې چې تیزي ته رسولی ما همدغه مالداره سړي ته مې کارت ورکړی دی. سبا زه خو اوس وکیل دی ګذر یم زه سبا ولایتي شورا ته ځان کاندیدوم زه سبا ولسي جرګې ته ځان کاندیدوم زه غواړم چې د افغانستان په سطحه ما خلک وپېژني. نو دا غریب به ما ته څوک همدغه پیسهدار به رایه راکوي همدغه پیسهدار به په ما سره ملګري کوي همدغه پیسهدار په موټو زور باندې به انشاءالله تعالی زه یو ځای ته ځان رسوم. د پیسهدار دسترخوان معلوم دی د پیسهدار په دسترخوان څه پراته دي هغه معلوم دي یو د خو خراکي د هغې په دسترخوان باندې زموږ وکیل صاحب د ګذر چې دی رالوی شوی دی د هغې په دسترخوان باندې دا دیزې ته رسېدلی دی د هغې د جیب په پیسو باندې دا دلته رسېدلی دی. نو دا خو به خود هغې ته کارت ورکوي اگر چې هغه ضرورت هم نه لري. ډېر داسې خلکو نه زه خبر شوم چې ورته ویلي وکیل صاحب زما حق نه کېږي دا ما ته مه راکوه زما کور شته زما بلډینګ شته زما پیسې شته دی زما کاروبار روان دی. دا د لاسګاډي والا د کراچیوان د دې خلکو حق دی دا هغې ته ورکوي. تاسو په موږ باندې حق لري. دا غریب چې دی دا منم در سره غریبو سره مونږ کومک کړی دی. همدغه پیسهدار والا دی خلکو ته مې ویلي دي روژه ماتې ورته وباسي دی غریب ته وباسي چې ماښام کېږي چې روژه اذان وشي هغې نه مخکې به یو کاسه کې دي غریبو ته راوباسي. یو کاسه کې نو تاسو په هغې باندې احسان کوئ وکیل صاحب د ګذر تاسو ولې هغې ته خپل حق نه ورکوئ دا کوم کتاب کې ورکړی یم دی حق ورکړی د 2 بلډینګونو والا نومونه هم لیکلي په هغه کې په منځ کې چې غریب بیچاره پروت دی د هغې نوم هم ګوره د تره زوی مې دی څوک دی د تره زوی مې دی حاجي فیاض د تره زوی مې دی هغې نوم مې پکې لیکلی دی غریب دی. حاجي فیاض که دا غریب دی دا به حج به دې نه کولو په چغو باندې وایي چې زما حق نه کېږي ما ته یې مه راکوه دا وایي چې نه ګوره زه درته څه یم حج یې کړی دی دا منم در سره حج یې کړی دی عمرې ته تللی دی مونږ ورته حاجي وایو. یو ګوره زبیر پېژنې
زه بیا ګوره هغه زما د ماما زوی دی هغه ورورجان غریب دی هغه ورپسې کې اوسېږي ګوره تاسو زموږ خبرې چې دي دا په بله باندې اړې او دا ماته د خپلې کورنۍ دلته معرفت کوي د هغې هویت ماته ښیي چې دا د فلانکۍ مې دی او دا مې بستانکۍ دی زه نه پوهېږم خو تاسو وګورئ او په خپله په دې خبرو باندې قضاوت وکړئ نو زه به نور څه ووایم وکیل صاحب د خبرو لپاره څوک نه لري ډېره زیاته مننه تر بلې خپرونې چې زه بیا همدغسې د حقیقت د پلټنې لپاره بل ځای ته رسېږم دا چېرې چې یاستئ بخښنه غواړم وکیل صاحب ګوره وروره داسې کار دی چې کامره م کټ کړه ده نور موږ به لاړ شو نه ته کښېنه تا سره مې کار دلته خو چی نشته بند دی وروره بند دی ګوره وروره داسې کار دی ښه چې هر څه چې مو ویلې مړه بس تا هم د زړه پړاس ویستو ما هم د زړه پړاس ویستلو پوه شوې خو داسې کار وکړه ښه ته دا ما ته ووایه چې تاسو په کور کې څو نفر راستئ دا ویډیو د رسنۍ نه مه نشروه ویجېږوه پوه شوې ته دا ما ته ووایه چې څو نفره په فامیل کې یاست یا د فی کس په سر درته کاپ لیکم وګوره زه به خپل خدای ته څه جواب ورکوم ته ولې دغسې خبرې کوې وکیل صاحب وګوره دا ما او تا لپاره راغلي دي ما او تا لپاره دا راغلي دي پوه شوې ته راته دا وایې چې کور کې څو نفر راستئ ستا نوم څه شی دی د دې نوم څه شی دی دا زمونږ ملګری دی فیاض هغه حاجي فیاض چې تا ویل د هغه نه دی ښه د دې نوم څه شی دی فیاض زما نوم فشان خان تلا ملیکه وروره زما نوم ملیکه نه ملیکه وروره کښېنه دلته کښېنه نه کښېنه خبره درته نه کښېنه وروره کښېنه بله خبره ده ګوره نو جماعت یې به ما سره تېر کوي ګوره ته لاس مې پرېږده یو دقیقه خبر تاسو مه جګېږئ اورم ګوره داسې کار وکړئ تاسو ته څه وایم ګوره ښه جماعت یې ما سره تېر کړي دلته او چې کور ته لاړلې په دې باندې دا تاسو جماعت یې شیان هم واخلئ پوه شوې او بس استغفرالله یعنې ډېر د شرم ځای دی وکیل صاحب قسم په خدای زه شرمېږم چې ما دا جرأت څنګه کړی چې زه ستاسو خواته راغلی مصاحبې ته ګوره دا نه وایم مه وایه سره ونه وایې ته خو صبر وکړه تا ته وایم اوس په کومه رسنۍ کې کار کوې ما نه ته چې شی شولو دلته راشه الو سلام علیکم مشره څنګه یې صاحب ښه یې جوړې ښه دی والا دلته یو ژورنالست راغلی او درته خبره د کومې رسنیو نه و هغه په میک کې لوګو هم نه و لګېدلې دلته راغی مړه زمونږ خبرې ټولې واخیستل زمونږ د خولې ته څه راغلي روجه وه ماغزه م کار ونه کړل هر څه مې ورته وویلې پیسې مې ورکړل وایي نه منم نه پوهېږم چې د کوم ځای رنګ یم داسې غنم رنګ یې اغوندې و نه پوهېږم یو بل هلک هم ورسره ولاکه پوه شم چې د پښتنه وکړم مړه دا په شرمونو مونږ شرمۍ زه هم دا راغلم او دلته پښتنه وکړه او په دې کې ستا هم بدنامي نه کړه دا پیسې خو زه ټولې جب کې ناست شوم دا خو تا هم درځي که نه او زه صحیح ده ته هغې سره خبره وکړه زه ورځمه ګورم چې دا کوم خواته لاړ